نو اوس جالوت د مبارزې دپاره راووتی او وایي ستاسې د ټولو دپاره زه یوازې کافي یم، یو راځئ چې وژنم. جالوت ډېر غټ او قوي سړی و. د تاریخ علما د جالوت د بدن په غټوالي او قوت کې ډېره مبالغه کوي، خو یقیني خبره دا ده چې جالوت ډېر غټ او قوي و. بزغره او اسلحه پټ دی، په میدان جنگ کې ولاړ دی او وایي څوک جنگ او مبارزه را سره کوي. دلته بني اسرائیل وبېرېدل. طالوت پر خپل لښکر غږ وکړي، ویل څوک وروځي؟ هېڅوک نه ورووتی. طالوت د خپل لښکر د تشویق او تشجیع دپاره ورته وویل که هر څوک ورووتی خپله لور د هغه په نکاح ورکوم او زما د پاچهۍ وارث هم هغه دی. دلته د طالوت د تابعینو څخه یو ځوان راووتی چې هغه داوود علیه السلام ځوان هلک دی. ډېر داسې روایتونه شته چې وایي د داود علیه السلام عمر په دغه وخت کې 14 کاله و. دغه ځوان ورده سو. داود علیه السلام په مشلوغزه جنګ کاوه چې په عربي کې مقلاع ورته وایي. اوس نو مشلوغزه څه شي ده؟ هغه خلک چې په وطن او صحراو کې ګزاره کړې ده پیژني، که څوک نه پیژني هغه دې د سپین ږیرو څخه پوښتنه وکړي چې ورویښي. خو زه به دونه قدر ووایم چې مشلوغزه یو تناو دی چې یو سر یې په لاس کې بندیږي او په مابین کې د ټوکر یا څرمنې څخه یوه ټوټه وي چې په هغه کې ډبره ایښول کېږي او د تناو بل سر په لاس کې نیول کېږي. لوړ پر سر یې څرخوي چې ښه زور یې واخیست د تناو دغه یو سر ایله کړي، نو هغه ډبره د مرمۍ په قوت پر هغه خپل هدف مشلي. اوس داود علیه السلام د مشلوغزې سره د جالوت د مقابلې دپاره راووتی. جالوت ورته ویل ته څوک یې؟ ای هلکه بیرته ولاړ شه، زه نه غواړم چې تا مړ کړم. داود علیه السلام چې نوی ځوان هلک دی ویل زه غواړم چې تا مړ کړم. جالوت هم د ده سره د جنګ کولو دپاره را دمخه سو. داود علیه السلام چې په مشلوغزه کې 3 ډبرې ایښې وې، مشلوغزه یې په ډېر قوت او شدت پر سر وڅرخول او بیا یې هغه 3 ډبرې پر جالوت ور وغورځولې. دغه 3 سره ډبرې د جالوت پر تندي وموښتې او تندی خو هغه ځای دی چې ټوله اعصاب دلته سره جمع کېږي. نو جالوت په دغه یوه ضربه ووژل سو. په بل روایت کې وایي چې دغه ډبرې تر څټ ووتلې. مقصد د جنگ په شروع کې جالوت ووژل سو او ولوېدی. الله عز وجل فرمایي وقتل داوود جالوت. د جالوت په وژلو سره د جالوت په لښکر کې بېنظمي شروع سوه او دلته د طالوت او د هغه د ملګرو د طرفه شدیده حمله پر شروع سوه. الله عز وجل فرمایي فهزموهم باذن الله، او مؤمنانو د الله عز وجل په حکم سره و کفارو ته شکست ورکړي، ماتې کړه. داود علیه السلام د طالوت د لور سره واده وکړي او د طالوت د پاچهۍ وارث وګرځېد. پس له طالوته داود علیه السلام پاچا سو. الله عز وجل فرمایي وآتاه الله الملك والحکمة وعلمه مما یشاء. او الله عز وجل و داود علیه السلام ته پاچهي او حکمت ورکړي چې نبوت دی. دا پس له وفاته د طالوت او شمویل علیه السلام او ویښول دته هغه شیان چې د ده جل جلاله خوښه وه. داود علیه السلام په دغه قسم د بني اسرائیلو پاچا او حاکم وګرځېدی. نو الله عز وجل و داود علیه السلام ته نبوت او پاچهي دواړه سره یو ځای کړه. نو اوس بیرته د داود علیه السلام په واسطه پاچهي او نبوت په یوه شخص کې سره یو ځای سو. هغه چې د یوشع علیه السلام د وخته سره جلا سوي وه او بیا نوه سره یو ځای سوي. تر 460 کلو زیاته موده نبوت او پاچهي سره جلا وه. نبی به یو څوک او پاچا به بل څوک و. خو اوس د بل وار دپاره الله عز وجل و داود علیه السلام ته دواړه سره یو ځای کړه. داود علیه السلام ابن عیشا چې د یهودا ابن یعقوب علیه السلام د اولادې څخه و. نو اوس بیا پاچهي د یهودا و اولادې ته راوګرځېده. مؤرخین د داود علیه السلام د قیافې تعریف او توصیف داسې کوي لکه چې دغه تعریف د امام طبري په تاریخ کې هم ذکر شوی دی. وایي داود علیه السلام په قد کوچنی و، سترګې یې شنې وې، وریښتان یې لږ و، زړه یې پاک او خالص و. اوس چې د داود علیه السلام حکم پر بني اسرائیلو شروع سو، حکم یې قوي کیږي.
بني اسرائیل پس له هغه څخه چې متفرق او سره پاشل سوي وه د بل وار دپاره سره یو ځای کیږي او الله عز وجل د داود علیه السلام پر لاسو معجزې ښکاره کړې او مکرمې صحیفې ورته نازلې کړې هغه چې زبور بلل کیږي. الله عز وجل فرمایي وآتینا داود زبورا او داود علیه السلام ډېر ښایسته او خوندور آواز درلودی. داسې ډېرې اشارې شته چې هیڅ داسې انسان نه دی خلق شوی چې تر داود علیه السلام دې آواز ښه او خوندور وي. او په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه څخه واورېدل چې د قرآن مجید تلاوت یې کاوه. ورونو د ابو موسی الاشعري آواز هم ډېر زیات خوندور او ښایسته و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د ده و خوندور قرائت او د ده و ښایسته آواز ته غوږ نیولی. کم وخت چې ښه واورېدی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل لقد اعطي ابو موسی من مزامیر داود. فتحقیق و ابو موسی ته د داود د ترنم یا آهنګو څخه ورکول سوی دی. دا د ده ټوله ښایسته آواز د داود علیه السلام د آهنګو څخه یو آهنګ دی او الله عز وجل د داود دغه ښه آواز د ده علیه السلام د معجزو څخه ګرځولی و. هر وخت چې بې زبور په دغه ښایسته آواز وایه غرو به د ده سره وایه او خلقو به اورېدی. سبحان الله. غرو به خبرې کولې د ده علیه السلام سره به تسبیح ویل. مرغان به راتله د ده علیه السلام پر سر به الوتل وزرونه به یې ایله کړه د ځایه به نه ښورېدل. لوړ په هوا به د ده پر سر ولاړ وه او د ده علیه السلام سره به تسبیح ویل. الله عز وجل په سورة الانبیاء کې فرمایي وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر او تابع کړي وه موږ د داود سره غرونه چې تسبیح به یې ورسره ویل او هم دغه رنګه موږ مرغان تابع کړي وه چې تسبیح به یې ورسره ویل. وکنا فاعلین او موږ د داسې کارو کوونکي وو. یعنی تعجب مه کوه چې ډبرې او مرغان به څنګه تحلیل او تسبیح وایي. زموږ د لامحدود قدرت څخه دا کار نه وتلی دی او نه مشکل دی. او په بل آیات شریف فرمایي یا جبالو اوبي معه والطیر. اوبي یعنی سبحي. اواب هغه چې ډېر تسبیح وایي او هغه چې ډېره توبه کوي. معنا دا چې ای غرو د داود علیه السلام سره تسبیح وایاست او ای مرغانو. دا د داود علیه السلام د معجزو څخه و او خلقو دغه معجزه لیدل. او بیا الله عز وجل په سورة صاد کې فرمایي انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشي والاشراق. بېشکه چې موږ د داود علیه السلام سره غرونه تابع کړي وه چې سهار او ماښام به تسبیح ورسره ویل. والطیر محشورة او تابع کړي مسخره کړي وه موږ دلره مرغان. مرغان به ورته راټولېدل. کل له اواب. ټولو به تسبیح ورسره ویل. او د داود علیه السلام د معجزو څخه یوه هم دا وه چې الله عز وجل اوسپنه ورته نرمه او ملایمه کړه لکه موم. اوسپنه یې داسې استعمالول لکه خلق چې خټې او اوړه استعمالوي. خلق خټې او اوړه څنګه پر له اړوي. د داود علیه السلام په لاس کې اوسپنه دغسې نرمه وه. د اوسپنې څخه یې زغرې جوړولې او داسې قسم زغرې یې جوړې کړې چې د مخه هغسې زغرې نه وې موجودې. په پخوا کې زغره یوه ټوټه اوسپنه وه یا د اوسپنې یوه تخته وه چې جنګ کوونکو به پر دګر او شا ځړولې چې په توره او نیزه به ووهل سوه نه به زخمي کېده. نو د داود علیه السلام تر مخه زغرې د اوسپنې تختې وې چې پر دګر او شا به د لوړې څخه تر کښته پورې ځړېدې. پر اوږو تړل کېدې خو ډېرې درنې وې. نو د جنگ په وخت کې دا هم یو دروند بار و. مګر داود علیه السلام نوی شی جوړ کړي. زغرې یې د زنځیر په شکل د حلقو څخه جوړولې. په لاس به د اوسپنې څخه یوه الغه یا حلقه جوړه کړه. په هغه به بله الغه واغوسته دغه رنګه تر پایه. زغره یې د کوچنیو الغو څخه جوړه کړه. یو خو ډېره سپکه وه او بل پر ټول بدن لکه کمیس راګرځېد او د تورې وارې هم تاثیر نه پر کاوه. دغه کیفیت او دغه زغرو بیان په قرآن مجید کې ذکر شوی دی. الله عز وجل په سورة سبع کې فرمایي
وألنا له الحديد ان يعمل سابغات او موږ دته اوسپنه نرمه کړې وه چې اوږدې او پراخه زغرې جوړوه چې بدن پټوي. سابغ هغه چې بدن پټوي او نه کمیږي. وقدر فی السرد او اندازه کوه په اودلو کې. سرد الغې یعنی د الغو په جوړولو کې د دقیقو اندازو حساب کوه. قدر صحیح اندازه ورته اږده. مې پنډوه چې پر خلقو درنې نسي او مې نري کوه چې ماتیږي، خلق زخمي کیږي. او ټوله الغې باید سره برابرې وي. او دغه رنګ الله عز وجل په سورة الانبیاء کې فرمایي وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. او شوولی و موږ دغه داود علیه السلام ته د زغرو جوړول د پاره د دې چې وساتي تاسې د جنگ د ضرره، یعنی د داسې لباس جوړولو صنعت مو ور وښاوه چې تاسې وساتي من بأسکم ستاسې د جنگ. فهل انتم شاکرون، پس تاسې شکر کوونکي یاست؟ نو دا معلومه خبره ده چې انبیاء علیهم السلام د جامعې په پرمختللو کې ډېر لوی رول لري. او بیا به موږ هغه کارونه هم ووینو چې سلیمان علیه السلام د خلقو د پرمختګ دپاره کړي دي، چې هغه هم د تطور او پیشقدمۍ لوی لوی کارونه دي. مقصد دا چې د اوسپنې صنعت د داود علیه السلام په عصر او زمانه کې ډېر زیات پرمختللی دی. الله عز وجل د پاچهي نوره هم ور محکمه او ټینګه کړه. فضیلتونه او معجزې یې ورکړې. الله عز وجل فرمایي وشددنا ملکه، او پاچهي مو ورټینګه او مضبوطه کړه. د بني اسرائیلو ملک او پاچهي ټوک ټوک او پاشلې وه. الله عز وجل ټوله سره یو ځای کړه. وآتیناه الحکمة وفصل الخطاب، او دته مو حکمت ورکړي چې نبوت او د ټولو امورو تدبیر دی. وفصل الخطاب د حق او باطل فرق او فیصله، یعنی په عدل سره حکم او صحیح بیان او تقریر. د خلقو په مابین کې په عدل سره حکم کاوه، نو هم نبی وو، هم قاضي وو، هم پاچا. داود علیه السلام د خلقو د قضا دپاره په خپله کښېنستی. د ده علیه السلام د حکم په وخت کې یو څه واقعې پیښې سوي دي چې ځینې یې په قرآن کریم کې ذکر سوي دي، چې د هغو څخه یوه دا ده چې یو وخت 2 نفره د کلا تر دیواله ور واوښته و محراب ته ورغله. محراب یعنی قصر. داود علیه السلام یو قصر درلودی چې هلته به د خلقو څخه ګوښه کېدی. داود علیه السلام د ورځې یو څو ساعته د پاچهۍ د امورو دپاره خاص کړي وه، او څو ساعته د قضا او فیصلو دپاره خاص کړي وه، او شپه یې د عبادت دپاره خاص کړې وه. یوه شپه د شپو چې داود علیه السلام په محراب کې و، یعنی د عبادت په قصر کې و، د ده علیه السلام دا عادت و چې دغه قصر به په ځان پسې بند کړي چې څوک ور نسي، او نه چاته اجازه ورکول چې هلته ورسي، چې په فارغه زړه د الله عز وجل عبادت وکړي. خو یو 2 نفرو دا جرأت وکړي چې د کلا تر دیواله ور واوړي. هلته محراب ته ورغله او نابو بره د ده علیه السلام و حضور ته ودرېده. داود علیه السلام نابو بره په غیر متوقع ډول یو دم دغه خلق ولیده، وارخطا سو. په یوه روایت کې وایي چې دغه 2 نفره ملایکې وي، د بشر په شکل ورته راغلی چې داود علیه السلام امتحان کړي. خو په دغه باره کې زما په نظر صحیح شی نه دی راغلی. الله عز وجل په سورة صاد کې فرمایي وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ایا راغلی دی تا ته خبر د هغه دعوه کوونکو کم چې د عبادت خانې تر دیوالو واوښتل. اذ دخلوا على داود ففزع منهم، کم وخت چې پر داود علیه السلام ورننوتل او دی علیه السلام د دوی څخه وبېرېدی چې دا خلق ولې تر دیواله راواوښته او ولې بې اجازې راغله، پیرداران ولې نسوه په خبر. قالوا لا تخف، ورته مه بېرېږه، خصماني بغى بعضنا على بعض. هغو نفر وویل مه بېرېږه، موږ 2 نفره دعوه کوونکي یو چې ځینو مو پر ځینو نورو ظلم کړی. ویل تاسې ولې د ورځې نه راتلاست؟ هغو ویل پر لارې وځنډېدو، موږ دعوه لرو، غواړو چې ته د هغه په باره کې حکم وکړې. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط.
پس موږ په منځ کې په حق سره حکم وکړه او پر موږ ظلم مه کوه او موږ وسمې لارې ته د انصاف برابر کړه. داود علیه السلام ویل ستاسې معامله څه شي ده؟ هغو د خپلې دعوې په بیانولو شروع وکړه. یوه نفر وویل ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. هغه یوه نفر وویله چې دا سړی زما ورور دی، دی 99 میږي لري. ورونو دلته ډېر روایتونه راغلي دي چې وایي د میږو څخه یې مقصد ښځې دي او وایي داود علیه السلام 99 ښځې درلودې او بیا یې د یوه قومندان ښځه ولیده، د هغې په طمع سو او دغسې نوره خیالي قصه پسې پوره کوي. خو په حقیقت کې دا داسې خبرې دي چې یو انسان یې د یو عادي او بسیط مؤمن په باره کې هم نه کوي. نو د انبیاء علیهم السلام څخه، نو د انبیاء الله څخه د یوه نبي په باره کې څنګه ویل کېدلی شي؟ دا هغه بې ځایه او جوړې سوي قصې دي چې په ځینو تفاسیرو کې لیکل سوي دي. مګر صحیح خبره هغه چې د تفسیر لوی علماو و هغه ته اشاره کړې ده هغه دا ده چې د داود علیه السلام د حکم او قضا په متعلق امتحان اخیستل کېدی او خبره دلته د میږو د نعجو ده. اخي له 99 نعجه او په عربي ژبه کې هیڅ وخت و ښځې ته نه نعجه ویل سوي دي نه ویل کېږي او نه بقره ورته ویل کېږي. ممکن د شاعرانو په شعرو کې غزال یا ظبي ورته وویل سي، خو د نعجه په نامه هیڅ وخت نه بلل کېږي. مقصد دا چې د دعوې یوه طرف وویل دا زما ورور دی، دی 99 میږي لري او زه یوه میږه لرم. فقال اکفلنیها، نو مې دغه ورور راته وویل چې ما د دغه میږي دپاره کفیل او وکیل وګرځوه. دا چې ته یوه میږه باسې او ورسره ګرځې، ځان د نوره کاره پر باسې، زما دا 99 میږي دي، د هغو سره یې ملګری کړه، دا ستا میږ به هم ورسره پیایم. وعزني في الخطاب، او په خبرو کې پر ما غالبه سو، یعنی قوي دلایل یې راته وویل. ویل زه خو مجبور یم، میږې مې ډېرې دي، هره ورځ یې پیایم، خو دا نه ده مناسبه چې ته د دا یوې میږې دپاره وځې. قناعت یې راکړي، نو زما میږې هم ورسره واخیسته. اوس چې زه ځینې غواړم دی انکار کوي، نه راکوي او زما سره نه دلیل شته نه برهان چې دا ثابته کړم. نو زما څخه یې هغه زما میږ په ظلم واخیسته. داود علیه السلام د یوه طرف څخه دعوه واورېده او حکم یې وکړي. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. داود علیه السلام ویل خامخا یې پر تا ظلم کړی دی په غوښتلو د میږې ستا چې د خپلو میږو سره یې یو ځای کړي. وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، او بېشکه چې ډېر د شریکانو ځینې یې پر ځینو نورو ظلم او تجاوز کوي. ورونو دلته په دغه آیات شریف کې دا اشاره ده چې انسان باید په شراکت کې عدل وکړي، ظلم او خیانت ونه کړي. خیر، داود علیه السلام په حکم کې تلوار وکړي، د هغه بل نفر بیان یې نه واورېدی. په یوه روایت کې وایي چې هغه 2 نفره پټ سو، یعنی ملایکې وې، او بل روایت وایي چې هغه 2 نفر و داود علیه السلام ته انتباه ورکړل، ویل ظلم دې وکړي، زما بیان دې نه واورېدی. داود علیه السلام په خپله خطا پوه سو او وپوهېدی چې دا د الله عز وجل د طرفه ابتلا وه او توبه یې وکړه. الله عز وجل فرمایي وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راکعا واناب. ورونو دغه آیات شریف د سجدې تلاوت دی او د داود علیه السلام یقین سو چې موږ دی امتحان کوي، نو یې د خپل رب څخه بخښنه وغوښته او پر مخې پرېوتی. په داسې حال کې چې خپل رب ته رکوع سجده کوونکی او خپل رب ته په توبه سره راجع سو، فورا په خپله خطا پوه سو او فورا یې توبه وکړه. ورونو صالحه انسانان هم داسې وي، په توبه کې تاخیر نه کوي. الله عز وجل فرمایي فغفرنا له ذلك، پس ومبخښله دته دا خطا ده، کوچنۍ خطا وه وبخښل سوه. وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، او بېشکه چې د لره زموږ په حضور خامخا مرتبه سته او د ورتلو ښه ځای دی. یعنی لکه د پخوا په ډول زموږ په حضور کې د مقربینو څخه دی، په دغه خطا د ده په تقرب او مرتبه کې کم فرق نه دی راغلی، فقط لږ تنبیه ورکړه سوه.
ورونو دا قصه داسې نه ده لکه ځینې اسرائیلي روایات چې رانقلوي. وایي داود علیه السلام یوه ښځه ولیده، یا ده علیه السلام د یو قومندان د ښځې طمع وکړه. دا شیان نه سره لګېږي. حتی ځینو مفسرینو هم ډېرې اوږدې قصې لیکلي دي، خو حافظ ابن کثیر رحمه الله وایي د هغو قصو په متعلق وایي چې مفسرینو دلته قصې لیکلي دي چې اکثره یې د اسرائیلیاتو څخه اخیستل سوي دي، او په هغه قصو کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه کم حدیث نه دی ثابت سوی چې متابعت یې لازم وي. نو د داود علیه السلام خطا فقط هغه د حکم خطا وه چې د یوه طرف بیان یې واورېدی، بې له دې چې د هغه بل طرف څخه بیان واوري، حکم یې وکړي. او د الله عز وجل دغه وروستنۍ تبصره او تعلیق هم د دغه خبرو سره ډېر مناسب او وړ دی. هغه چې په وروستني آیات شریف کې فرمایي: یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله. یعنی یا داود بېشکه چې موږ ته په مځکه کې خلیفه ګرځولی یې، پس د خلقو په مابین کې په حق سره حکم کوه، په احکامو کې د نفس متابعت مه کوه چې دغه د نفس متابعت به تا د الله عز وجل د لارې څخه ورک کړي. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بېشکه هغه کسان چې د الله عز وجل د لارې څخه ورکیږي هغو لره سخت عذاب شته په سبب د هغه چې دوی د حساب ورځ هیره کړې ده. ورونو دا حکم یوازې و داود علیه السلام ته نه دی چې په عدل سره به حکم کوي، بلکې هر حاکم په دغه مکلف دی د پاره د دې چې یوه سالمه او بختوره مجتمع جوړه سي، د خلقو په مابین کې دښمنۍ او عداوتونه ورک سي، او مځکه د مظلومو انسانانو د اوښکو څخه پاکه وي، او خلق په امن او سلامتیا کې ژوند وکړي. خو په خپله داود علیه السلام په حکم او قضا کې عادل و. الله عز وجل خوښ درلودی، او الله عز وجل پر داود علیه السلام ډېر لوی اکرام او احسان کړی و. داود علیه السلام د هغو کسانو څخه و چې ډېر زیات عبادت یې کاوه. په صحیح حدیث شریف کې هغه چې امام بخاري او امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي: احب الصلاة الى الله صلاة داود واحب الصيام الى الله صيام داود. د صلات څخه مقصد قیام اللیل، د شپې لمونځ دی. داود علیه السلام به د شپې تر نیمایي پورې خوب کاوه، او د شپې درېیمه حصه به ویښ و، لمونځ به یې کاوه، او بیا به د شپې شپږمه حصه خوب کاوه. د شپې په اول کې به بیده سو، د شپې پر نیمایي به راویښ سو، د شپې درېیمه حصه به په لمانځه تېره کړه، او بیا به بیرته بیده سو، د شپې شپږمه حصه به بیا خوب وکړي. یوه ورځ به یې روژه وه، یوه ورځ به یې خوړه. جنگ او جهاد ته چې به داخل سو هیڅ وخت پر شا نه تلي چې دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طرفه د داود علیه السلام اوصاف بیان سوي دي. الله عز وجل د داود علیه السلام په مدح او صفت کې په سورة سبع کې فرمایي: اعملوا آل داود شکرا. ای د داود علیه السلام اولادې د نیکیو عمل کوي د پاره د شکر. وایي داود علیه السلام د خپلې کورنۍ ټولو افرادو ته داسې تقسیم اوقات جوړ کړي وو چې د هغه په اساس د شپې او ورځې په 24 ساعتو کې هیڅ داسې وخت نه و چې د ده د کورنۍ څخه یو نفر د الله عز وجل په عبادت نه وي مشغول. نو د داود علیه السلام د صفتو څخه یو هم دا و چې د الله عز وجل شاکره بنده و، د الله عز وجل یې ډېر شکر ادا کاوه. وقلیل من عبادی الشکور. او زما د بندگانو څخه شکر کوونکي احسان منونکي لږ دي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د شاکره بندگانو څخه وګرځوي. داود علیه السلام په 100 کلنۍ کې وفات شو، لکه چې دغه په صحیح احادیثو کې هم راغلي دي، او موږ د آدم علیه السلام په قصه کې هم ذکر کړي وه. کوم وخت چې الله عز وجل د آدم علیه السلام د ملا څخه د ده علیه السلام اولاده راویستل، آدم علیه السلام په خپل اولاده کې یو نفر ولیدی چې د دوو سترګو په مابین کې نور و. آدم علیه السلام ویل: دا څوک دی؟ د الله عز وجل د طرف ورته وویل سوه چې دا شخص ستا په اولاده کې دی او په آخره زمانه کې راځي، دا داود علیه السلام دی. آدم علیه السلام ویل: عمر یې څونه دی؟
ورته وویل سوه 80 کاله. آدم علیه السلام ویل زما د عمر څخه 40 کاله ورزیات کړه. چې دا قصه مو د آدم علیه السلام په قصه کې په تفصیل سره ذکر کړې ده. نو الله عز وجل د داود علیه السلام د پاره 100 کاله عمر ولیکي. چې د داود علیه السلام عمر 100 کاله سو، کوم وخت چې د داود علیه السلام د وفات وخت راغلی، په صحیح حدیث شریف کې راغلی دی چې داود علیه السلام پر خپلو ښځو ډېر غیرت کاوه. د ده علیه السلام ښځې دننه په قصر کې وې او د قصر پر شاوخوا کلاوې وې چې هیڅوک د ده علیه السلام و حرم ته ورنږدې نه سي. یوه ورځ د ده علیه السلام ښځو د کور په صحن او میدان کې یو نابلده سړی ولیدی. دننه په سرای کې یو سړی ولاړ دی. ښځو ویل دا څوک دی؟ والله که داود علیه السلام ولیدی سخته سزا به ورکړي. دا څوک دی چې دا جرأت یې کړی دی چې تر ټولو کلاو راتېر سوی دی او د ښځو و قصر ته را رسېدلی دی. دا خبر و داود علیه السلام ته ورسېدی. داود علیه السلام راغلی، سړي ته ویل ته څوک یې او تر دغه دیوالو څنګه راتېر سوې؟ سړي ویل زه هغه څوک یم چې مخته مې حواجز یا دیوالونه او بندیزونه نسي درېدلی. داود علیه السلام ویل نو ته ملک الموت یې، را د مخه سه او روح مې واخله. فورا یې اجازه ورته وکړه. پوه سو چې خبره پای ته ورسېده او ملک الموت یې روح قبض کړي. صلی الله علیه و آله وسلم. او سلیمان علیه السلام په بیت المقدس کې ښخ کړي. هغه حدیث شریف چې امام احمد یې په خپل مسند کې روایتوي او اسناد یې هم قوي دی، وایي ابو هريره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایي په داود علیه السلام کې پر خپلو ښځو ډېر شدید غیرت و. کوم وخت چې به د کوره وتی د کور دروازې به بندې او کلب کړي چې د ده علیه السلام تر راتګه د ده و کور ته هیڅوک ور داخل نسي. نو یوه ورځ د کوره څخه ووتی او دروازې یې بندې کړې. ښځه یې راووته په سرای کې ګوري. که ګوري چې یو سړی د سرای په مابین کې ولاړ دی. د کور و هغه نورو اوسېدونکو ته یې وویل چې دا سړی و دا کور ته د کومې خوا راغی او د کور دروازې تړلې دي. په والله د داود علیه السلام سره به په جنجال اخته سو. په دغه وخت کې داود علیه السلام راغلی او ویلې ده چې د سرای په مابین کې سړی ولاړ دی. و سړي ته ویل ته څوک یې؟ سړي ویل زه هغه څوک یم چې د پاچاهانو څخه نه بیریږم، پروا مې نه پکېږي، په دیوالو او حواجزو نه منع کېږم. داود علیه السلام وویل په والله نو ته ملک الموت یې، د الله عز وجل و امر ته ښه راغلی وایم. اجازه یې ورکړه او لږ وخت وروسته روح قبض کړه سو. کم وخت چې غسل او کفن ورکړه سوه، د ده د تجهیز څخه فارغه سوه، لمر راوختی. نو سلیمان علیه السلام و مرغانو ته وویل پر داود علیه السلام سایه جوړه کړي. مرغان راغله، سایه پر جوړه کړه. دونه مرغان راغله چې آسمان په مرغانو ډک سو او لمر پټ سو. پر داود علیه السلام او پر هغه کسانو سایه جوړه سوه چې پر داود علیه السلام یې د جنازې لمونځ ادا کاوه. خلقو د ګرمۍ څخه شکایت وکړي. د مرغانو د ډیروالي په خاطر هوا بنده سوه. نو سلیمان علیه السلام و مرغانو ته وویل اقبضي جناحنا، یعنی یو وزر شوروي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته راښول چې مرغانو څنګه کول. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لاس راټول کړي او هغه بل یې ښوراوه. د دغه حدیث شریف روایت امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې کوي او اسناد هم قوي دی. داود علیه السلام د دنیا څخه رحلت وکړي او د ده تر رحلت وروسته فورا یوه د ده علیه السلام د زامنو څخه د حکم اختیارات واخیسته چې هغه زوی سلیمان علیه السلام دی.